د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نوی پیغام. د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان پخوانی سیاستوال چې په بهر کې میشت دي نوی پیغام خپور کړی. ورته ویلي دي چې تاسو کولی شئ خپل افغانستان ته راشئ او په افغانستان کې په آرامه فضا کې ژوند وکړئ. تاسو سره به هیڅ ګوند یا ډله کار ونه لري، نو ستاسو څخه هیله کیږي چې له بې ځایه غونډو ډډه وکړئ او خپل هیواد افغانستان ته راستانه شئ. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان پخوانیو سیاستوال چې په بهر کې میشت دي په خاصه توګه احمد مسعود ته نوی پیغام خپور کړی او ورته ویلي دي چې خپل هیواد افغانستان ته راشه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد دا پیغام په داسې حال کې خپروي چې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په روسیه کې یوه غونډه جوړه کړه او د طالبانو خلاف خبرې وکړې. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورته وویل چې له بې ځایه غونډو ډډه وکړئ او خپل هیواد افغانستان ته راشئ ترڅو په خپل هیواد کې په آرامه فضا کې ژوند وکړئ. د احمد مسعود چې د احمد شاه مسعود زوی دی د مقاومت جبهې مشري کوي. کله چې جمهوري نظام سقوط شو نو په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړ. وروسته له څو میاشتو په شا وتمبول شول او روسیې ته ولاړ او روسیې ورته سیاسي پناه ورکړه. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.